د افغانستان مبهمه راتلونکې او د پاکستان روانه لوبه. افغانستان څنګه د ترهګرۍ د مرکز په نوم بدنامېږي؟ طالبان باید څه وکړي؟ آیا د چین، ایران او روسیې دوستي طالبان ژغورلی شي؟ مهمه ویډیو ده، نو هیله ده تر پایه وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. لیکوال همایون کاسي لیکلي، هسې خو د پاکستان حکومت خوشبینه دی چې IMF نوی پور ورکوي او د دوی ستونزه به تر ډیره بریده کمه شي، خو حقیقت دا دی چې دا هر څه عارضي او موقتي دي. نړیوال بانک وایي د پاکستان د پرمختګ یا ترقۍ اوسط به 1.8 وي او له دې سره به کم از کم 1 کروڑ نور انسانان د غربت ښکار کیږي. هغه ځکه چې د پاکستان په سرشمیرنه کې له 2.5 تر 3.0% پورې زیاتوالی را روان دی. ګواکې په دغه حساب پرمختګ او ترقی منفي کې روانه ده. بلخوا معیشت پوهان وایي د IMF دغه مرسته بغیر مشروطه نه وي، بلکې د سیپک او چین د قربانۍ په بدل کې به وي. د امریکا د خواخوږۍ یو بل مهم اړخ دا هم دی چې د ترهګرۍ ضد جنگ په پلمه په افغانستان کې د پاکستان برخه غواړي او دا خبره د امریکایي ولسمشر جو بایدن لخوا د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ته لیکلي خط څخه څرګندېږي. امریکا او پاکستان غواړي افغانستان د ترهګرو د پټنځای په توګه معرفي کړي، ځکه د مسکو برید تور هم امریکا دا لګولی و چې له افغانستان څخه دا کار شوی دی. خو روسیه د امریکا دا خبره په وار وار رد کړه، بلکې اوس خو یې بیان ورکړی چې طالبان د ترهګرو ډلو له فهرست څخه وباسي، ګواکې سفارتي اړیکو جوړولو ته لار هواروي. دا وخت پاکستان د چین او امریکا ترمنځ پر پل صراط مزل کوي او افغانستان د چین، روس او امریکا درې واړو ترمنځ پر پل صراط ولاړ دی. د دې سیمې سباوون او د امن او جنگ خبره له همدې موضوع سره تړلې ده چې پاکستان له کوم لوري سره ملګرتیا کوي، همدغسې طالبان له کوم لوري سره نزدېکیت کوي او د کوم لوري په مقابل کې درېږي. د امریکا طریقه واردات هماغه پخوانۍ ده، یعنی کوم تور چې په 2001 کال کې پر طالبانو درلود هغه تور نن هم لري. البته پاکستان هغه ځل پر طالبانو داسې کوم تور نه درلود، خو دا ځل پاکستان هم پر طالبانو هغسې تور لري لکه امریکا. روس، چین، هندوستان او ایران فلحال غواړي له طالبانو سره اړیکې ولري او دوی ته چې کوم خطرونه جوړ دي هغه د اړیکو او شراکت لارې له منځه یوسي. تر څو پورې چې د امریکا ستراتیژیک اهداف د افغانستان څخه ترسره کیږي، د طالبانو پر ضد به امریکا عملی ګام نه اخلي. خو که طالبان چین او روس ته نږدې کیږي او د امریکا ستراتیژیک اهداف نه خوندي کیږي، نو امریکا به د طالبانو د حکومت پر ضد د پخوا په شانته د پاکستان په مرسته دسیسې پیلوي. که چیرې طالبان د امریکا ستراتیژیک اهداف خوندي کوي او له افغانستان څخه د چین او روس پر ضد ترهګریز عملیات کیږي، نو په داسې حال کې به چین او روس دواړه په افغانستان کې عملیات کوي. دا وخت د پاکستان او افغانستان دواړو سیاسي حالت یو ډول دی. لامل دا دی چې پاکستان په معاشي توګه تباه دی او د دې جوګه نه دی چې د امریکا او چین دواړو ترمنځ توازن وساتي. حتمي به د یو پلو په مقابل کې د هغه بل پلو ملګرتیا کوي. دغه حال د طالبانو د حکومت هم دی. د طالبانو حکومت د افغانستان له ولس څخه مشروعیت نه دی ترلاسه کړی او د زورواکه ډلې په توګه پیژندل کیږي. بلخوا دوی تر یو اساسي قانون لاندې دا وخت حکومت نه کوي، ځکه دوی په خپل او نړۍ دواړه د دوی حکومت د عبوري حکومت یعنی سرپرست حکومت په توګه پیژني. موږ ځکه له اولې ورځې دا خبره کوو چې طالبانو ته پکار ده چې لویه جرګه راوبولي، اساسي قانون رامنځته کړي او د لویې جرګې په خوښه تر دغه اساسي قانون لاندې داسې ټول شموله حکومت جوړ کړي چې اول ولسي مشروعیت ترلاسه کړي او په نتیجه کې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. که چیرې په دغه بنیادي خبره د طالبانو سر نه خلاصېږي، نو هغه د پښتو متل ترې جوړیږي چې وایي یو خوا پاڼ او بل خوا پړانګ. نه د چین، روس او ایران یارانه او نه هم د امریکا دښمني دوی ژغورلی شي. نه د امریکا دوستي او د روس، چین او ایران دښمني د دوی د حکومت ضمانت ورکولی شي. یوازینی ضمانت له افغان ولس څخه مشروعیت ترلاسه کول دي او هغه هم د لویې جرګې له لارې د داسې اساسي قانون په رڼا کې چې پر بنسټ ټول شموله حکومت جوړ کړي. له هغه پرته به نور هر پلو دوی د بل پلو په مقابل کې بلک میل کوي او خپلې ګټې به ترلاسه کوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.